بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. قدرمنو پروګرام ادبزار سره محمد علي جوهر تاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ ادبزار کې موږ په شعر او شاعري باندې خبرې اترې کوو. تیر ورځو کې موږ یو ویډیو ورکړی و د مبصر میرالي چې هغه جواب ورکړو منیر بونری لا. منیر بونری صاحب زموږ ډېر محترم دی، ډېر ښه شاعر دی او ډېر ښه انداز دی راغو، ډېر زیات فالوورز دی راغو او په سوشل میډیا باندې دی وخت ډېر زیات خور دی او هغه خلک اوري په دې وجه باندې چې هغه یو خپل انداز دی مخصوص او سپیشلی زلمی کول چې کوم دی نو هغه ډېر زیات اوري. خو ما چې سوره پورې مونږ دغه ویډیو هم ورکړی د فراغین علاوه چې ما سوره پورې منیر بونری کتلې دی، هغه ما اورېدلې دی. نو زیات تر څو هغه داسې چې هغه متنازعه دي. متنازعه دا چې هغه که مونږ وګورو لکه اوس قاري صاحب دغه نظم دی او دغه شان نور داسې پکې شته، لکه قاري صاحب په خپل ځای باندې نظم دی، بیا د هغه یو بل داسې نظم چې هغې کې هغه وایي چې لکه تاسو بیا زه هغه خلاصه به تاسو ته ووایم د هغې نظم درته نه وایم چې هغې کې هغه دا وایي چې یاره ته یې وسکه او په تا یې اسکوم او په تا باندې اسکوم او زه به یې اسکم او دی به یې اسکي او هغه به یې اسکي. لکه د شرابو خبره ده پکې، دغه شان لوګی دی پکې، لوګي خبره ده پکې چې لوګی داسې یو ته راکاږه او زه به راکاږم او ته سګرېټ ډک او زه به یې وسکم او ته یې وسکه زه یې وسکم، دا قسمه خبرې. په که چېرې موږ صحیح خبره وکړو د منیر بونري په حواله باندې، که چېرې هغه د اسلام په دایره کې دننه شاعري کوله، هغه د اخلاقو دننه شاعري کوله، هغه د خپل معاشري عکاسي کوله. ځینې شعرونه هغه باقاعده شته چې هغه خپل معاشري عکاسي کوي، لکه د بونیر غرونه، د بونیر ونې ډېر مزیدار او ډېر باران او موسم او ډېر ښه غزلونه شته. خو اکثریت هغه دا دی چې هغه پکې دا نور سونه لکه چې موږ ورته غول غوشان په ساده پښتو کې وایو که نه، دغه نري په کار ولې چې که چېرې مونږ اول بحیثیت زه لاول انسان یم، بیا زه مسلمان یم، چې زه مسلمان یم نو زه به مسلمانۍ په دایره کې دننه یو کار کوم. ولې اعتراض کوم ځای کې اعتراض راځي؟ دا په دې باندې وختي ما پروفیسر ظاهر شاه صاحب سره خبرې اترې کولې. هغه وایي چې کله خبره د نیشنلزم او نیشنلسټ او دغه شان کمیونسټو چې دغه طرف ته کله شاعري لاړه شي دې کې مسلې بیا پیدا شي، ځکه چې دی بیا د اسلام خلاف هغه سونه. زه به تاسو ته ووایم د اسلامي حواله باندې منیر بونری که چېرې د اسلامي دایره کې دننه شاعري کې زموږ پیسې اعتراض نشته، زموږ ورور دی، زموږ ملګری دی، زموږ برادری والا دی. خو زه دا وایم چې تش دا چې کوم اورېدونکي دي کوم کتونکي دي هغوی تش منیر بونری پسې کېږي نه، نه دی د هغه ته بس فالوورز کېږي چې بس صرف منیر بونری موږ اورو بل اړو څوک شته نه په بونیر کې شاعر. که زه دا وایم بونیر کې په سوونو په زرګونو شاعران دي، ښکلي ښکلي شاعران دي، کتابونه چاپ دي، باقاعده ټولنې دي، ښه مزیدار زه ورسره باقاعده میلاو شوی ما په خپل هم لیکل کړي، ما په خپل غټ کتاب لیکلی دی په وادي بونیر اپریشن کې بعد په 2009 کې نومبر 2009 کې هغه باقاعده چاپ شوی دی. په هغې کې باقاعده ما د ادب په حواله باندې یو پوره باب دی په هغې کتاب کې. خبره زه د اسلامي حواله باندې کوم. حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه چې نو هغه ډېر زبردست شاعر و په هغه وخت کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله حیات و، نو داسې د نور مذهب والا یا کافران یا مختلف شاعران داسې وو چې هغوی به د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې ګستاخي کوله د شعرونو په جواب باندې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به حسان بن ثابت سپیشلی راوغوښت، هغه ته به خپل صادر مبارک خور کو چې په دې باندې ته کښېنه او ته هغې له جواب ورکړه په شعرونو کې. اوس دا څومره زبردسته خبره ده چې هغه دومره زیات اهمیت. او بله خبره لکه جهاد چې په اسلام کې دا فرض دی چې کله به جهاد خبر راله حسان بن ثابت یو پیرا حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ووایي چېرې جي که چېرې تاسو ما د جهاد له ونه لیږئ نو زه په دې باندې زیات خوشحاله یم. هغه ورته ویلي وایي زه چونکې د شاعر یم، زما احساسات او جذبې چې کومې دي نو هغه لکه ډېرې ښې داسې دي چې زه پکې دا قتل و غارت او دا قتال او دا وینې او دا قسم سونه چې دي دا زه په شاعرۍ کې نه ستایم. نو زه یم که تاسو ما دې نه بچ کړئ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو او هغه ته یې وویل چې ته واحد کس چې ته ما دې نه مستثنا کړې. دا اوس څومره تاریخي خبره او څومره ضروري خبره ده. نو په دې باندې چې هغه چونکې ښه شاعر و نو ورته ویل چې ته ښه شاعر یم، ته ښه شاعري کوه، بس ته همدغه ډیوټي ده. بل په لکه اوس مونږ بیا هغې نه پس بیا مونږ سوچ وکړو، هغې نه پس راشو مونږ د خپل میدان ته شاعرۍ میدان ته. نو مونږ رحمان بابا داسې وګورئ رحمت الله علیه څومره زبردست شاعري ده. علامه اقبال، علامه محمد اقبال رحمت الله علیه تاسو وګورئ هغه ولې هغه ته به شاعر مشرق ولې وي په دې باندې چې هغه د اسلام دایره کې دننه شاعري کړې ده او هغه چې دی نو اسلام موږ ته واضح کړی دی په شاعرۍ کې. نو په دې وجه باندې هغه کامیاب شوی او مخکې تللی دی. دغه شان که مونږ بیا د نعتګویۍ په حواله باندې وګورو لکه محمد امین استاذ او چې عبدالله استاذ هغه ولي چې هغې اسلامي شاعري کړې ده او په هغې کې د هغې خپل نوم دی پوره دنیا کې د هغې شهرت دی، مشهور شوي دي. په اردو کې بیا مظفر وارثي تاسو وګورئ زبردست نعتګو شاعر دی. دغه شان په پښتو کې بیا فیضان صاحب د سوات ډېر زبردست نعتګو شاعر دی. نو زمونږ په د باندې اعتراض نشته په منیر بونری باندې چې ډېرې شاعري نه کوي، ډېرې شاعري کوي خو هغه دی د اسلام په دایره کې دننه کوي
هغې کې د اسلام د دایرې نه وځي نه، دی دې پکې اسلام نه ټارګېټ کوي، دی دې پکې قاریان صاحبان، دی دې پکې عالمان صاحبان نه ټارګېټ کوي، زموږ پیسې اعتراض نشته، بالکل شاعري دي کوي. نو د دې خبرو زما چې کوم بنیادي مقصد و په دې ویډیو کې چې چونکې موږ د دې نه مخکې موږ مبصر شعرونه د هغه خلاف وړاندې کړي وو، هغه په هغه له جواب ورکړی و، دغه شان هغه له ډېرو کسانو جواب ورکړی دی. بیګا پکې یو ملګري ما ته دا خبره کوله چې یاره خیر دی چونکې منیر بونری نه دی پوه شوی او کېدای شي بیا به هغه داسې نه کوي، او یا هغه ما ورته وي چې دا ځینې ملګري قصدن بیا کوي، لکه هغه له ډېرو کسانو جواب ورکړو، هغه بیا هغې جواب ورکوي، هغه شان شعرونه بیا کوي. داسې زموږ یو ملګری دلته کې موږ باقاعده تولاندی ادبي ټولنه را مونږ تقریبا 150 کاله سره تنظیم چلو، په دې کې مونږ اسلامي اقدار دننه شاعري پکې راولو، داسې نه چې هغه په چا باندې بوج شي، هغې نه څه مسلې پیدا شي. یو ملګری دلته کې په مشاعره کې راغی مېلمه و، هغه یو نظم داسې وایي چې نظم د اسلام په حواله باندې ډېر زیات خطرناک و. ما د مشاعرې نه پس میټینګ وکړو ملګرو سره، ما وایي چې دا ملګری بیا په مشاعره کې موږ نه شامل وو، کني هغه ځان ته ډېر غټ سکالر وي او پی ایچ ډي یې ځان ته وي او بیا زه حافظ قرآن یم. نو حافظ قرآن چې ته یې نو د قرآن په رڼا کې بیا ته شاعري وکړه. نو دغه شان زه وایم چې زموږ د دې چې کوم مقصد دی د دې ویډیو چې دا منیر بونری چې کوم دی هغه دی په صحیح معنو کې په خپل ګریوان کې وګوري، هغه دې سوچ وکړي، او هغه چې شاعري کوي نو هغه د شاعري داسې وکړي چې هغه دې که صرف د ځان لپاره نه کوي، که چېرې هغه د عوامو دپاره شاعري کوي نو عوامي شاعري دې وکړي، که هغه د ولس دپاره کوي ولسي شاعري دې وکړي، چې هغه د اسلام دپاره کوي اسلامي شاعري دې وکړي. نو یقینا چې هغه مخکې ځي. خو مونږ هغه د سستي شهرت دپاره د ځان مشهورولو دپاره دا قسمه حربې بالکل نه دي پکار. نو زما ټولو شاعرانو ته او یوازې منیر بونری نه چې څومره هم شاعران حضرات دي، زموږ وروڼه دي، زموږ برادري ده چې هغې کله شاعري کوي نو هغې د ګنبې دا ووایي چې زه مسلمان یم، هغه د اسلام د دایرې نه وځي نه، زموږ پیسې اعتراض نشته. یقینا چې دا خبرې ترې به ستاسو خوښې شوي او په دې باندې به موږ لرې هم خدای پاک د عمل کولو توفیق راکړي، ځکه چې موږ په خپله شاعري زه په خپله کوم، دغه شان زموږ ډېر ملګري شاعري کوي، خو موږ کوشش دا کوو چې هغه شاعري کې د اصلاحي پهلو وي، هغې کې د اسلامي پهلو وي، نو دغه به ډېر زیاته کامیاب وي. قدرمنو تر بل ویډیو پورې محمد علي جوهر له ورکړې اجازت، د الله په امان او وختونه بخیر.